بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. سورة الملك مكية وهي 30 آية وفيها ركوعان. سورة ملك مکی سورت تے 13 آیاتون دی پدے کے 2 رکوع دی. دے صورت تا پا احادیثو کی واقعہ او منجیہ ہم ویلے شوی دا. واقعہ بچکون کے، منجیہ نجات ورکون کے، او دیتا مانعہ ام ویلے شوی دے. ہی المانعتو منکون کے دا عذاب قبر دا، منجیتو نجات ورکون کے دا، تنجیہ من عذاب القبر، دا عذاب قبر نا نجات ورکی. یو صحابی پا سفر بانے تلیو، پیوزے کے اوار ازمکوا صدا قبر نشان پہ نو، نو دے صحابی پا دغدے خیمو لگولا، او بیا لگ وقت پس دغ ازمکن آواز را شورو شو، اعوذ باللہ بسم اللہ تبارک الذی تر اخیر پوری اویلی شلا. نو دا صاحب چی دا سفر نا واپس راغ پیغمبر علیہ السلام تے الوی. نو پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل ہی المانعتو ہی المنجیتو، دا منکون کے تبارک الذی منکون کے دے دا عذاب قبر، المنجیتو تنجیہ من عذاب القبر نجات ورکون کے دے، دا صورت نجات ورکون کے دے دا عذاب قبر نہ نجات ورکی. نو دے دے کہ دا دے مردہ کرامتو کہ پا قبر کے تبارک الذی ویلا، نو دا دے مردہ کرامت تے، او دا زندہ چلے دوورے دا دم کرامت تے، دا تبارک الذی برکت تے. نو ہر اشپا چکم بندہ تبارک الذی وی، ہر اشپا کما خامی کما سخطنوی، خو ہر اشپا چ تبارک الذی کم بندہ وی دے بدا عذاب قبر نہ بچوی. یوازی دا جمعی دا شپی دا پارا ندا، ہر اشپا تبارک الذی، او دا جمعی دا پارا خاص سورت دخان پا احادیثو کرا غلی دی چی دا جمعی پشپا والی سورت دخان وائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ زما زړه غواړي کہ سورت ملک دا ہر مومن پزړه کی وی، ہر مومن دے
سورت ملک یاد کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا اللہ کتاب کے یو داسې صورت تے چې دا غي آیاتونه خو صرف 10 دي خو د قیامت پر ورځ باندې د یو بندا سفارش بکئی تر دې چې د جهنم نه به راوباسي جنت ته به داخل کی. او دغه صورت تبارک الذی ده. تبارک الذی بیده الملک دیر برکت والا دے اغا اللہ اغا ذات بیده الملک چې داغه پلاس د قدرت کی حکومت تے وهو على كل شيء قدیر او دا اللہ پا ہر چیز قادر هم دی. نو تبارکا دا لفظ جوڑ دا برکت نہ دے برکت نہ مشتق دے او برکت زیاتوالی توئی. تبارک دیر برکت والا دے بالا او برتر دے اللہ پاک بالا او برتر دے. اغا اللہ بیدہ الملک کہ داغا پلاس کے حکومت تے پلاس دا اغا کے حکومت تے. لاس اللہ پاک دا لاس او دا خپو دا انداموننا منزہ و مبرہ بالا و برتر دے. نو دا لفظ دا متشابہاتو نہ دے. نو دا دے پا حقوالی با ایمان روڑے ایمان پہ واجب دے. خود دے کیفیت معلوم نہ دے کیفیت نہ معلوم دے او انکار تے نہ کفر دے. او دا اللہ سنگ دے نو دا سوال کول بدعت تے. نو دا اللہ پلاس کے سنگ چے دا شان سر مناسب دا اللہ پا دست قدرت کے حکومت دے دا اسمانونو دا زمکی زمک و اسمان دنیا و آخرت دا دے طول حکومت چا سرا اللہ سرا. نو پدی دیکھی دا اللہ سلور صفتون ذکر شو. اول دا چے اللہ موجود دے. دویم دا کہ انتہائی اچتو درجو والا صفتون دا کمال مالک دے دا طولنا بالا او برتر دے. او دریم دا کہ دا زمک او دا اسمان طول حکومت دا اللہ پلاس کرے. او سلورم صفت دا اللہ دا دے چالا کل شیء قدیر پا ہر چیز بانے قادر دے. دا سلور صفتا بطور دعوی ذکر شو اور اس پدے دعوی باندے دلائل اللہ پاک ذکر کئی. تبارک الذی بیدہ الملک دیر برکت والا دے آغا اللہ بیدہ الملک چھ پلاس دا آغا کے حکومت و سلطنت دا اسمانونو او دا زمک و دا تمام کائنات دے. وهو على كل شيء قدير هذا الله پاک پا ہر چیز باندې قادر دے. الذي خلق الموت والحیات والصفت دا اللہ دا دے یا الذي دا اللہ غذات تے خلق الموت والحیات کہ پیدا کرے دے مرگ او جند. مرگ اللہ پیدا کرے دے او جندم اللہ پاک پیدا کرے دے. مرگ منگ پستر گوینو نا او بندہ جم دیو ساتھ اوتلنو مرشو نو دا دے مرگ جسم منگ تنخ کاری. او دا قیامت پرز باندی دے مرگ لبا اللہ یو جسم ورکی. دا جنت او دا دوزخ تر منزا دا مرگ با دا یو گڑوری پا شکل کے راشی. دا گڑوری پا شکل کے او دا گڑوری دا رنگا برگ دے تور و سپین. او یحییٰ علیہ السلام تبا اللہ حکمو کی چی دا مرگ علال کا. نو جنتیانو سر را پورتا کے اگو رہے
او دوزخیانو ته تاسو هم سر راپورته کې وګورئ نو مرګ مړ شو دینه پس بسوک مرینا نو کله ډېرې خوشحالۍ نه مرګ وي نو جنتیان به مړه شوي وي او کله ډېره غمه مرګ وي نو دوزخیان به مړه شوي وي او نه د ډېرې خوشحالۍ نه مري او نه د ډېر خفقان نه به مري نو جنتیانو ته اعلان وشي چې همیشه به اوسېږئ مرګ به اوس نه وي خلود الله موت همیشه همیشه په جنت کې اوسېدلی او مرګ نشته دی او دوزخیان به واویله وکړي خفقان به وکړي چې دنیا کې خو به مرګ و اوس خو هغه مرګ هم لاړو اوس مروم نه نو دې مرګ لا الله جسم ورکوي یو صورت به ورکړي دا به د ګډوري په شکل کې او دا جون چې دی نو د دې شکل د اس په شانتې دی نو اوس ښکاري نه خو الله به جسم ورکړي او د خلکو ته به مرګ هم ښکاري او جون به مو ته ښکاري خلق الموت والحیات الله مرګم پیدا کړ جون دیم پیدا کړ دا مرګ یې مخکې ذکر کړ او جون دې رستو ذکر کړ اشاره پکې دی ترا چې بنده یې جم دی او د مرګ فکر کوا مرګ به درله راځي د مرګ نه د خلاصي نشته مرګ او جون دې سره پیدا کړ لیبلوکم ایکم احسن عملا دې لپاره چې الله در باندې امتحان وکړي کم یو تاسو کې ښه عمل والا دی نو د نیکو اعمالو پابندی زیات نه زیات کوا په جندم امتحان او پس د مرګ د امتحان نو په جن کې هر قدم باندې ځان عاجز وګڼا الله قادر مطلق وګڼا او د الله د رضا لپاره نیک عمل کوا مرگ ځان ته یاد کا د مرگ مخکې ذکر کولو کې اشاره ده چې بنده ځان ته مرګ یاد کفا بالموت واعظا دا مرگ ډېر ښه کافي واعظ دی نو چې همیشه د بل مرگ اوري د بل مرگ ویني جنازو کې شاملېږي نو خپل مرګ یاد کا ایکم احسن عملا کم یو پتاسو کې ښه عمل والا دی امتحان د دې لپاره دی نو داسې الله نه فرمایي چې ایکم اکثر عملا تاسو کې کم یو ډیر عمل والا دی نو ډیر عمل خدای نه غواړي ښه عمل غواړي ایک ہو مگر نیک ہو یو عملو کا خو ښه عملو کا ایک ہو مگر نیک ہو لگ خوم خوی چی دا کاری نچ سلویا ہزاری اسے نچ دا اوخان الوی قطاری نو یو عملو کا خوخ عملو کا احسن عملائی ویلے دے او اکثر عملائی نے دے ویلے دا قیامت پر از باندے عملو نشمیرلی نشی تللی وشی نو دے کے وا دا اخلاص اغا وزن معلومیگی کہ اخلاص پکی نوی پا بیشمیر عملون بسو کی نو مقبول عمل اکا قبول شوی عمل احسن عملا عمل کے حسن پسر آزی اغا بندا چې دا الله حرام کړی شوی سيزونه دا غینه ډیر پرهیز کوي او دا الله طاعت تابعداري کې هر وخت تیاری نو د دې بندا عمل احسن عملا دی تبارک الذی بیده الملک ډیر برکت والا دی
اغا اللہ چی پلاس دا قدرت دا اللہ کے حکومت و سلطنت دے وہو علا کل شیء قدیر اور دا اللہ پاک پا ہر چیز بانے قادر دے الذی خلق الموت والحیات دا اللہ غذات تی چی مرگم پیدا کردے و جندم پیدا کردے لیبلوکم دے دا پارا چی تاسو باندے امتحانو کی ایکم احسن عملا چی کم یو پتاسو کی خعمل والا دے وہو العزیز الغفور او دا اللہ پاک زبردست دے و بخن کولو والا دے زبردست دے سوکتے نخلاصی دینشی او بخشش والا دے کہ گناہگار و توبہ و باسی نو بخون کے ہم نے الذی خلق سبع سماوات طباقا دا اللہ غزات تی چھ پیدا کری دی و آسمانونا قد پقت اسمانونا دی لاندے باندے دا یو اسمان نبل اسمان پورے دا 500 کالو مزل لے دا اسمکن اسمان پورے 500 کال لار او بیا دا یو اسمان نبل اسمان پورے دا 500 کالو لار دا او دا اسمان موٹایو غٹوالی دام دومره چی 500 کال مزل پکی کی دیش دا منگ چی برا اگورو دا منگ تا اسمان نخ کاری دا اسمان نلان دا اگا فضا دا چی دا غی شین رنگ دی اسمان دی روچت دی الذي خلق 7 سماوات طباقا دا اللہ غذات چی پیدا کری دی و آسمانونا طباقا قد فقط ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى تبنوینے فی خلق الرحمن دا اللہ پدے پیدا کولو کی من تفاوت سفرق اللہ عجیبا دا قبل قدرت نظام برابر کرے دے حیث زے کے فرق پکی نیش دے حیوانات تو گوردا اللہ پیدا کری دی قسم قسم زناور دی اللہ پیدا کری دی نباتات تو گوردا شنکے دا بوٹی موٹی اللہ پیدا کری دی کتا پورتا نظر کوا زمکا اسمان پدے منز کے ہر قسم سیزونا دا دا اللہ کاریگری دا پخپل حکمت پیدا کری دی ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تبعونوینے فی خلق الرحمن فمخلوق دا اللہ کے من تفاوت سفرق فرجع البصر تو واپس کا بار بار خپل نظر هل ترى من فطور آیا تفد اسمان کے درز وغیرہ وینے کائنات کے دخکتنا پورتا دا پورتا نخکت نظر کوا اللہ دے یو قانون مطابق جوڑ کری دی یو بل سر ربط او تعلق دے کم دے کہ چاہتا درز وینے چاہتا خلل پکی وینے چاہ سنگا اللہ پیدا کری دے و مقا شانتی دے فرق پکی نرازی مخاطب اسمان تا مگورا اسمکی تا مگورا او بار بار اگورا اسے نچے یو ظلمیو کتنو خیال منو بار بار نظرو کا او ار وقت بتاتا دا خپل نظر خوار و ذلیل واپس راشی دا اللہ مخلوق کے بنقصان انوینے فرجع البصر توروار و نظر خپل دوبارو گورا هل ترى من فطور آیا توین دا اللہ پدے مخلوق کے سفطورو صدرزن دے اسمان وغیرہ کی وینے ثم ارجع البصر نو بیا بیا دا خپل نظر ورواڑا کرتین دوت وزلا یعنی بار بار ینقلب الیک البصر واپس براشی تا تدا خپل نظر خاسعا ذلیل وهو حسیر و دا بستر استومانوی گرزد اللہ پا دے مخلوق کی نظر کوا دا خپل نظر بتا تا ستر استومان واپس راشی وی پاس پا شکارگاہ کے دا لاہوت نور حلوتی نشی نو بعد دا تخیل دا مادن لار ستر استومان شو واپس براشی اس بریک کے بعد صدرک پاونا لگی گی تا تا نقصان خکارا کی گی نا
ثم رجع البصر کرتین نو تو بیا واپس کدا نظر کرتین بار بار ینقلب الیک البصر واپس براشی تا تداستا نظر خاسئا ذلیل وهو حسیر دا بستر استومانوی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ او په تحقیق سره موږ مزین کړی دی او خشته کړیم دی السماء الدنیا دنیا والا اسمان بمصابیح په چراغونو باندې د شپې ګوره شین اسمان نو پکې ښکلې ښکلې ستوري ځلیږي ولقد زینا السماء الدنیا په تحقیق سره موږ خشته کړی دی اسمان د دنیا بمصابیح په چراغونو باندې وجعلناها رجوما للشیاطین من ګرځولې دي دا ستوري رجومن د ویشتلو د پاره للشیاطین د شیطانانو د اور یو شغله خطا شنو شیطان پیولی ولقد زینا السماء الدنیا دنیای اسمان دام خشته کړی دی نو دا ستوري په دې اسمان کې ټکوهلی نه دي بلکې دا د اسمان نه ډیر لاندې موجود دي او څوک ځمکې ته نږدې او څوک ته نه لرې داسې نه دی چې دا په چت کې ورټکوالي دي دا پکې ګرځي را ګرځي هم څه ولاړ دي او څه پکې ګرځي ولقد زینا السماء الدنیا په تحقیق سره من خشته کړی دی اسمان د دنیا بمصابیح په چراغونو باندې وجعلناها رجوما للشیاطین من ګرځولې دي دا ستوري رجومن د پاره د وشتلو لشیاطین د شیطانانو د پاره دا شیطانان پیریان دی به برتل او د فرشتو خبره به اورېدې او کته به وروړي او چې پیغمبر علی السلام دنیا ته تشریف راوړی دی هغه وخت نه رستو شیطان پر نه پریږدي فرشته دې په دې څوکې کوي او چې کله شیطان پیری په بر لاړ شي او فرشته یې ویني نو د ستوري او شغله ورپسې خطا کی ویلي شهاب ثاقب کہ پاگے اولگے نو بس پیرشی ختم شی وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ منگ تیار کری دا دی دا پارا شیطانانو دا پارا کافرانو دا پارا عذابم تیار کری وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ منگ دی دا پارا تیار کری دا عذاب السَّعِيرِ عذاب دا اور تیز لمبو والا اور وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ آگے خلقو دا پارا چی کفر کرے پقبل رب باندے عذاب جہنم داوی دا پارا دا جہنم عذاب دے وبئس المصیر دیر ناکار دے دا ورطلو دا دوی دے دا کافرانو ٹکانا و دا شیطانانو ٹکانا پا دوزخ کی اوزیدہ اذا القو فیہا سمعو لها شہیقا اذا القو فیہا چکل دا کافر پا دوزخ کی واجولی شی سمعو لها ندوی بووری دا دی دوزخنا شہیقا آواز یو قسم چغب دا اوروی برلار بکی وہی تفورو دا دوزخ بدا دیر جوشا دا دیر غسین تفور جوش کئی غلیوی جوش بکی تکادو تمیز من الغیظ قریب دا چه پلق اچوی دا دیر غسین دا دوزخ بدا دیر غسین پلق پلق چوی دا دوزخ آواز بڑیر خطرناک او خوفناک وی دا دیر جوش وش دا اشتعال ندا سی معلومی گی کہ دوزخ پلق پلق چوی کلما القی فیہا فوجن ہر کلچ واچو لیشی پا دیر دوزخ کی یو ڈالا سألہم خزنتوها نو فرشتے دارو غگان دا دوزخ بدا دے کافرو نتا پوس کئی یو نوی ڈالا دا کافرو راشی دوزخ کے ورواچی نو فرشتے بتا تپوس کئی کلما القی فیہا ہر کلچ دے دوزخ کے ورواچو لیشی فوجن یو ڈالا دا کافرو ڈالا سألہم خزنتوها سوال بکی دوینا خزنتوها دارو غگان فرشتی علم یأتکم نذیر آیا تاسو تا نور آغل نذیر یرا اورون کی یا تاسو تا سوک پیغمبر نور آغلی چی تاسو خبر کردوینو نن سپیرو دل تا ولی راغلی ولی پیغمبر نور آغلی
دا دے کافر دا ذلیل کولو دا پارا دا تپوس کی ولی پیغمبر پا دنیا کی تا خبر کرے نوی چی پا دے لار زو پا دے لار مزا دا دوزخ لار ادھر تخول نو دا جنتی دا تخول نو تے پوئی کرے نوی قالو بلا ندیوتی ولی نمانگ تا پیغمبران راغلو جاءنا نذیر منگ تا خو یرا اورون کے پیغمبران راغلو فکذبنا منگ اغوی تا دروغ جنوائل منگ با اغوی تا نسبت دا دروغو کو منگ بوتے کہ دوزخ موزخ نہیں دب کے شب کے ہیں وطویلو یقیناً پینکو منگ با اغوی تا دروغ جنوی وقلنا ما نزل اللہ من شیء منگ با پیغمبرانو طویل ما نزل اللہ ندی نازل کرے اللہ پاک من شیئن حیث شیئ حیث اللہ ندی نازل کرے نہ کتاب و نہ وحی و نہ پیغمبر ان انتم الا فی ضلال کبیر نیتاسو الا فی ضلال کبیر مگر پڑیرا لویا گمراہ کیے کافران دیر پا حسرت او پا افسوس جواب کی بے شک منگ تا پیغمبران راغلو منگ داغوی خبر منل نوا منگ باغوی توی چتاسو غلط خبر کوئے فکذبنا منگ بداغوی تکذیب کو اللہ اسم ندی نازل کری ان انتم الا فی ضلال کبیر نیتاسو مگر پخکارا گمراہ لوی کیے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وقالوا دا کافران بوائی لو كنا نسمع کچر منگ اوریدے دا پیغمبرانو خبرم اوریدلے وے ذہن تم کو ذکرے وے او ناقلو یا منگ دا عقل نکار غشتے وے ما كنا نبو منگا فی اصحاب السعیر دوزخ والوں کے دا اور پلمبو کے پا دوزخ کے بنو من تا سپتا وچے پیغمبران رشتیا وئی دویزا منگ دا خیر خبر کئی حقیقت باندے پوئینو نو که پا وقت باندے پوئینو نن بنن دوزخ تراتلونا فاعترفوا بذنبهم پس دویبا اقرارو کی دخپلی گناہ دویبا قائل شی دخپلی گناہ فسحقا لأصحاب السعیر فسحقا دفوالے دیوی لأصحاب السعیر دوزخ والا دا پارا وی منگا بے شک مجرمانیو بے گناہ دوزخ تا نیو راغلے اقرار بو کی لری شے چخ شے دوزخیانو دا اللہ دا رحمت نلر شے فسحقا لری والد رحمت دا اللہ ندیوی چا دا پارا لأصحاب السعیر دوزخیانو دا پارا ان الذين يخشون ربهم بالغيب بشك اغا خلق يخشون ربهم چاوی یریگی دخپل ربنا بالغیب بغیر لیدلو اللہ لیدل ندو ایمان پر اوڑے دے دا اللہ دا عظمت و دا جلال دا تصور نپل ارزان دی دا اللہ دا عذاب پا خیال کی یریگی یو دغه مطلب شو یادا چې د خلکو نزان له پتنهایې کې بم د الله نه یریدل الله به یادو ان الذين يخشون ربهم بشک هغه خلک چې یریږي د خپل ربنا بالغیب بغیر لیدو لهم مغفرة دی لپاره بخشش دی و اجر کبیر او ډیر لوی اجر دی واسروا قولکم او اجهروا به اللہ پاک تاسو ویني که تاسو پټه خبره کوي او که ښکاره خبره کوي ټول نه الله خبر دی واسروا قولکم که تاسو پټه خبره کوي او اجهروا به یا ښکاره خبره کوي ان الله علیم بذات الصدور بشک الله خبردار دی بذات الصدور پاغه پټو رازونو د زړونو باندې الا یعلم من خلق آیا خبر نه دی هغه ذات چې پیدا کولی کړی دی هغه خالق او مالک دی نو ولی هغه خبر نه وی ولی نه وهو اللطیف الخبیر دا الله پاک باریک بین دی او خبردار هم دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. صدق الله العظيم. سورة الملك یوکم دیرشم سپارہ پنزلسم نمبر آیات. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، دا الله غزات تے یہ دا ازمک استاسو دا پارا جوڑا کڑے دا ذلولا. دا ذلولا مانا تابدارا. ذلول پا اصل کے اغا حیوان تاوئی کہ اغا پسورلے کے اڑی نکی تابدار وی. کم سورلی کہ دا مالک دیر تابداری و سورلے کے اڑی مڑی نکی ندی تزلول وی. مناکب دا منکب جمع دا او منکب دی اگیت وی. اگا یا قب دا دا سورلے زین دی. دا حیوان اگا او قب پدے سوک سورلی نکی بلکہ دا حیوان پدے املا باندے خلق سورلی کی. ہو چکم حیوان دمرا جوتی اور دمرا تابدار وی چی مالک والا پدے قب و پدے اگا ور سوریگی او غو تخپل اگا و قب پیش کئی نو دا دیر زیاد تابدار حیوان دی. اللہ فرمائی چی دا ازمکہ میں تاسول دا سے تابع کرے دا چی تدا دے ازمکہ پدے اگو سوریگی نو دا بدا تچرتونوی چی والی سوریگی. ازمکہ لا اللہ دا سے جسم ور کرے دے چی دا ابو پشانتے بیدن کے ندا دا اخل اڑو پشانتے دلدل ندے بوخت ندا. کنی پدے باندے دا انسان اسیدل بننا ممکنو او دا اس پنے پشانتے کلک ندا کہ دا کنستو ضرورتی ہوتے کنو لینے شی. کچرے دا اس پنے پشانتے ازمکا کلکوے نو زرغونہ با پہ نکے دلا کروندہ با پہ نکے دلا نہرونا و کویان با پکے نرات لیل چینے با پکے نرات لی دا آبادے بنیاد با پکے نکے دلا نظمکے لا اللہ دا سے جسم ور کرے دے کہ دا انسان ضروریات پا آسان پورا کی گی پکی. فمشو فی مناکبہا
د دې ځمکې په اطرافو کې ګرځئ. وکلوا من رزقه، او د الله رزق چې دی هغه خورئ. و الیه النشور، دې الله ته به تاسو واپس کیږئ. د ځمکې نه د اوسېدو د خوراک سکاک پیدې واخله. وګورئ مرګ مه ایروه، بے فکر کېږه ما، خپل انجام مه ایروه، اخر چرته به ځې؟ الله ته به پیش کېږي. نو آخرت ته تیاری وکړه. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا، دا الله غذات دے جعل لكم الارض چې دا ځمکه ګرځولې د ستاسو د پاره ذلولا تابع. فامشوا في مناكبها، نو تاسو ګرځئ د دې ځمکې په اطرافو کې، د دې ځمکې په اوږو باندې، یعنی هر طرف ته فایده حاصله کې. وکلوا من رزقه، او د الله د رزق نه خوراک کوئ. و الیه النشور، او دی الله طرف ته واپس کېدل او پاسېدل دي. د قبرونو نه بلا پاسې الله ته به پیش کېږي. نو الله ما ایروا. اامنتم من فی السماء، آیا تاسو په امن او بے خوف یې من د هغه الله نه فی السماء چې حکومت اسمان کړي، ان یخسف بكم الارض چې تاسو ډوب کی پرېز مکه باندې، دا الله نه بے خوف شوي. اامنتم من فی السماء ان یخسف بكم الارض، آیا تاسو بے خوف او بے خطر شولې په امن یې من د هغه چا نه فی السماء چې اسمان کړي، او هغه ذات ان یخسف بكم الارض تاسو په دې اوچ ځمکه باندې ډوب کی، لکه قارون په اوچ ځمکه ټومبلې دي، د قسم په ځمکه ډوب کی، دیر بے خوف ہے په امن کی. فاذا هي تمور، ناگانا د ازمکه بخوزیگی، زلزل براشی. مخی اللہ انعامات یاد کرل، اوس اللہ پر قهر و غضب در یادی. ازمکه ستاره پارا تابدار را، خو یاد ساته پر ازمکه حکومت دا اللہ دی. اسمان والا ذات پزمکم حکومت لري. کچره دغه الله اوغواړي نو د اوچ ازمکه کې به وروټوم بي، پر ازمکه به زلزلہ راشي، دا به او خو دې تو پکې لاندې ډوب شي. نو جایز نه دی بندلا چې د خپل مالک نه بے خوف بے خطر شي، شرارتونه شروع کی. نو دا الله د مهلت ورکول نه غلطه فائدہ ما اخلا. اامنتم من فی السماء، آیا تاسو بے خوف شولے دا اغا چانا فی السماء چې اسمان کری حکومت و اقتدار اسمان کری، ان یرسل ان یخسف بكم الارض چې اللہ ڈوب کی تاسو پرے اوچز مک فیضا ہی تمور، ناگانا رازمک بخوزیگی زلزل بی. ام امنتم، آیا تاسو پا امنو بے خوف ہے من دا اغا ذات نفی السماء چې اسمان کری، ان یرسل علیکم حاسبا چرا اولیگی پتا سبانے لکانو بارانا، پس مکہ گرزا روزی گٹا. خو اللہ ما ایروا کنی اللہ قادر دے چیو سخت سلے در بانے رو لیگی لکانو باران در بانے اکی، ستا دا دنیا ټول محنت مشقت لوش. اللہ یاد کا. فستعلمون کیف نذیر، پس زرد چه تاسو با پوشه کیف نذیر چه سرنگی دی زمان یرول دا عذاب نه یرول سنگری پوی بشی. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، ولقد كذب الذين بتحقیق سره نسبت د دروغ کړي هغه خلکو من قبلهم چې دوی نه مخکې دي. فكيف كان نكير، پس سرنگ شو زما انکار، زما د حکم نه انکار کول دا غي سنتي جروتلا. عادیان سمودیان لګ وګورا عبرت نواخلا. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض،
اولم يروا آیا دوی کتلی ندی الى الطیر مارغانو تا فوقهم چه دوی دا پاس دی صافات وزر ویلون کی دی وزر کلو کلی دی پا دزمک آسمان پا منز کی پا دی فضا کی دا مارغان الوزی کلی وزر ویل کلی دی کلی را غنڈی کلی وی دزمک آسمان ترمند دا چای سار کلی دی دا خو یو وزندار جسم دی دزمک تولی نرا غرزیگی اللہ ای سار کلی دی اولم یرو الى الطیر آیا دوی کتلی ندی آیا دوی گورینا الى الطیر مارغانو تا فوقهم چه دوی دا پاس دی صافات وزری بیلون کی دی ویقبضنا او را طولون کی دا وزرو دی ما یمسکهن الا الرحمن ندی ٹنکڑی دزمک آسمان ترمنز دے مارغانو لرا الا الرحمن مگر اغذات چنو میں رحمان دے دزمک و دا آسمان پمنز کے پخپل قدرت باندے مارغان چائی سار کری دی اللہ دا خو وزن لری وزندار جسم دے او دزمک مرکز ازان تراکاگی ولی نرا غرزیگی تیو کانی برا اولا نو دا دے کانی وزن دے او کشش سقل دا درنوالی اگا کشش دا زمک مرکز کی یو طاقت دے و غیزان تراکاگی نو دا مارغ ولی جسم ندے ولی دا وزندار ندے خدا اگا جسم اللہ دا سے جوڑ کرے دے کہ دا زمک آسمان پا منز کے پا ہوا کی معلق دخکت نرا پروجی نو دا چا کری دی دا اللہ ہر یو شی اللہ پیدا کرے دے اداغی مناسب استعداد ور کړی دی نو کزمکه تلا مارغن را غورځيږي دا د الله په حکم نو بندا ستا شرارتونه ستا گناهونه ستا نا کړ دې دا سړي چې هر وخت پتا عذاب را پریوتون کړي خدا عذاب چاټینګ کړي پتا نه را پروي دا الله انہو بکل شیء بصیر بے شک دا اللہ پاک پا ہر چیز باندی لیدن کھرے امن هذا الذی هو جند لکم آیا سوک دے دا کس دا سوک دی چتا دا پار لخکر جوڑ شستا سر امدادو کی امن هذا الذی هو جند لکم آیا سوک دے دا کسو دا غزات هو جند لکم چا غستا دا پار لخکر شی استاد فیدے استاد امداد دا پارا استاد اخکرشی ینصرکم او امداد در سرو کی من دون الرحمن بغیر در رحمان دا اللہ نا غیر تاثر ببل سوک استاد معبودان باطلا دا بستا دا پارا کل اخکرشی تا ببج کی چرے ہومنا نو دو ککے گا ما کتوے چھ دا ما خدایان دا ما دا فوج و لخکر دے و دا اللہ عذاب نبا میں بچ کی یاد ساتھ دے دا اللہ مخ کے سوک سفارش دے نشی کولی امن هذا الذی آیا پس سوک دے دا غزات هو جند لکم چستاسو دا پارا لخکر شی ینصرکم استاس سر امدادو کی من دون الرحمن بغیر دا رحماننا ان الکافرون الا فی غرور ندی کافران الا فی غرور مگر پدو ککی امن هذا الذی یرزقکم آیا پسوک دے دغا کسو یرزقکم چی تاسو لروزی در کی ان امسک رزقہو کا اللہ دربان اقبل روزی بن کرلا کا اللہ روزی ندر کی در روزے اسباب در تا بن کرل دا چاہتا قدشتا چی طالبیا روزی در کی حصو کمنا امن هذا الذی یرزقکم آیا سوک دے دغا کسو چی روزی در کی تاسو تا ان امسک رزقہو کچر اللہ بن کی پتا سبان رزق بل لجو فی عتو و نفور بلکہ دوی داخل شوی دی فی عتو پا شرارت کے و نفور و پا تیخت کے دا اللہ نا تیخت کی اللہ تا نقصان نشور کولے زان تا با نقصان ارسے اسلام طرف ترا ووڑا بل لجوب بلکہ دوی ور داخل شوی دی فی عتو و نفور پا شرارت و پا تیخت کے افمن یمشی مکبن علا وجہی آیا پس اغسوک یمشی چی اغا گردی مکبن نسکور علا وجہی پقپل مخبانے
احدا آیا دغه کس ډیر په هدایت دی ام یمشي سویا علی صراط مستقیم او که هغه څوک چې هغه ګرځي سویا برابر علی صراط مستقیم په نیغه لار باندې. ظاهری د کامیابی په لار باندې مقصد ته به هغه کس رسي چې په نیغه لار باندې د سړو په شانتې روان دی. او کم بنده چې په ناهموار لار باندې لکه د زناورو په څلور بولي روان دی نو دی به منزل مقصود ته ونه رسیږي. نو دا مثال الله پاک د یو موحد او د یو مشرک ورکړی دی. په محشر کې به د دواړو چال کې هم دقسې فرقي دا کافران به په څلور بولي باندې په مخ باندې به رواني او مؤمنان به لکه د انسانانو په شانتې رواني. افمن یمشي مکبا علی وجهه آیا پس هغه څوک چې روان وي مکبا نسکور علی وجهه په خپل مخ باندې اهدا آیا دې ډېر په هدایت دی ام یمشي او که هغه کس چې هغه ګرځي سویا برابر علی صراط مستقیم په نیغې لارې. قل هو الذي انشأکم قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هو الذي دا اللہ غذات تے انشأکم چې تاسو پیدا کړی وجعل لكم السمع او تاسو د پاره غوږونه جوړ کړی دي والابصار او سترګې والافئده او زړونه قلیلا ما تشکرون ډېر لږ غوندې تاسو شکریا ادا کوئ. الله تاسو لا سترګې جوړې کړې دي غوږونه یې درله جوړ کړي دي او زړونه هم درله جوړ کړي دي. نو د دې خبرو قدر وکړه پیدا یې کړې جعل لکم السمع غوږونه یې درله جوړ کړل والابصار سترګې یې درله جوړې کړې والافئده زړونه یې درله جوړ کړل. د انسان درې اعضا دلته ذکر شو او په دې درو اعضاء باندې د علم حاصلېږي. وی حقیقت دار چې په پنځو سيزونو باندې علم حاصلېږي. یو په اورېدلو په دې غوږونو علم حاصلېږي، دویم په سترګو په لیدلو باندې، او دریم په دې سپېمو بوی راښکلو سره علم حاصلېږي. خوشبو او بدبو په سپېمو معلومېږي. دا په غوږونو قوت سامعه، په دې سترګو باندې قوت باصره، او په دې پوزه باندې تا ته یو قوت حاصل دی چې په هغې باندې ته خوشبو او بدبو معلومې، او په دې ژبه باندې تا ته قوت حاصل دی سکنه پکې په ژبه سکل کې نو خواږه تراخه پیکا دا معلومې، او په دې ټول بدن باندې قوت لامسه درته حاصل دی. گرم او یخ په لاس په خپا په بدن په هغې معلومیږي. په دې پوزه کې د قوت شامله شم بوی محسوسول. نو قوت سامعه غوږونه، قوت باصره سترګې، قوت شامه په پوزه کې دی، قوت ذائقه په ژبه او په خولې کې دی، او قوت لامسه په دې ټول بدن کې دی. دا پنځه قوتونه الله درکړي دي، دې ته وایي حواس خمسه. دې کې الله پاک دا پنځه ذکر نه کړل، پنځه قوته او پنځه حواس هغه ذکر نه کړل، او غوږونه او سترګې پکې ذکر کړلې. وی وجه دا ده چې دا په پوزه بویول او په ژبه باندې سکل او په لاس باندې لاس وروړل او مسه کول د ډېرو کمو څیزونو علم په دې باندې حاصلېږي. او زیات معلومات چې انسان ته راځي نو هغه په غوږونو او په سترګو باندې وي. بیا په دې کې دا غوږونه مقدم کړل. معلومه شوه چې انسان په خپل عمر کې څومره معلومات حاصل کړي دي، په هغې کې ډېر زیات د اورېدلو سره تعلق لري، د لیدلو سره کم. ځکه ابتدا کې چې انسان پیدا شي
نو د دغ وګونه کار کوي خو سترګې کار نه کوي رسته بیا سترګې کار شروع کی نو په حواس خمسو کې الله اکتفا کړی په دوه باندې پسترګو او په غوګونو باندې انسان ته ډیر معلومات دا د سترګو او د غوګونو حاصل شوی علم دا بیا زړه ته ورکوشي نو زړه په هغې باندې سوچ او فکر کوي نو پسې افعله زړونه ذکر کړل نو مرکز د علم دا زړه دی او فلسفیان او ډاکټران وغیره وی مرکز د علم دماغ دی دے پس اللہ پاک تنبیہ ورکی دا عذاب او دا وعید بیان پا آخر کے کئی قل هو الذی تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام اللہ غزات تے انشأکم چتاسو پیدا کرلے وجعل لكم السمع والابصار تاسو له جوړ کړی دی غوګونه او سترګې ول افئده او زړونه قلیلا ما تشکرون ډیر لږ غوندې تاسو شکریا ادا کوئ قل هو الذی ذرأکم قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام هو الذی دا اللہ غذات تے ذرأکم فی الارض چی تاسو پر ازمکہ کی خوار کریے وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او دی اللہ تب تاسو طول را جمع کے گئے نو اللہ لچزے نو خالی لاس مزا دا عمل توخہ دا زان سر یوسا دا نیک اعمال توخہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ كَافِرَانْ وَأَيْ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ دا وعدہ دا قیامت بکلوی راولا قیامت ان کنتم صادقین کچرتا سرشتنی ہے قل انما العلم عند اللہ قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انما العلم عند اللہ بے شک علم دا اللہ سر دے قیامت بکلینو دا علم اللہ سر دے بل ہیچ چالے ورکڑی نرے نے پیغمبر تا دا علم ورکڑی دے انہیں فرشتو تا نہ بل مخلوق تے ورکڑی دے انما انا نذیر مبین بے شک دا خخکار یرا اورون کیما دا وقت عین در تنشم کو لگا اللہ تا علم دے ہو قیامت بخام خارازی نو دا دغه خوفناک مستقبل نه يرول دا زما ډیوټي دا ما خپل ډیوټي وکړه فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه پس هر کله چې دوی اوینه دا عذاب اوینه زلفة نزله سيئت نو بد شکل بشي وجوه الذين مخون دا خلق كفروا چې کفر کړي دي وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل أبويل شي هذا الذي دا أغاذاب دي كنتم به تدعون چتاسو بغست قیامت و عذاب چتاسو تنیرے دے غستم ناغدا دے قل أرأيتم إن أهلكني الله قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام أرأيتم ما لخبر راکے ان أهلكني الله کچرے اللہ ما حلاکی وما معي او اغسوک چیزا ما سر دی اغم حلاکی او رحمنا یا اللہ پمنگ بان رحم کئی فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم فسوک با بچ کی کافرانو لرا من عذاب علیم دا دردناک عذابنا وی کافرانو دا تمنا کولا چی مر بشنو خلاص بشتی پیغمبر علیہ السلام با وفات شی منگ بت اخلاص شو العیاذ باللہ داغی جواب اللہ کئی فرض کستاسو دا خیال مطابق مام حلاک کی او زما دا مرگریم حلاک کی یا زمان دا عقیدے مطابق ما باندے اللہ رحمو کی زما پا مرگرو باندے اللہ رحمو کی کامیابم کی پا دے دوارو صورتونو کی ہر یو چی تا تا پا کسا پیدا رچے تا دا ما مرگ واری تا دا خپل انجام فکرو کا دا خپل آخرت بہتر والے غوارا
قل ارائیتم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام چھ مال خبر راکے ان اہلکنی اللہ کچرے اللہ ما ہلاک کی او من معی او اغسوک چھ زما سر دی اغم ہلاک کی او رحمنا یا پمنگ بانے پٹول بانے رحمو کی نو فمن یجیر الکافرین پس سوک ببچ کی کافر لرا من عذاب علیم دا دردناک عذابنا قل هو الرحمن او فرمائے پیغمبر علیہ السلام چھ امدغ ذات اللہ رحمان نے آمنا بھی من پاغ ایمان روڑے دے وعلیہ توکلنا او پدغ اللہ بانے من توکل او بروسہ کرے دا فستعلمون من هو فی ضلال مبین پس زرد چھ تاسو با پوشے او با پیجنے من ہوا فی ضلال مبین چھ سوک پخکارا گمراہے کرے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ارائیتم مال خبر راکے ان اصبح ماؤکم غورا کچرے اگرجی گستاسو او بجورے اچشی فمن یأتیکم بماء معین پس سوک دے چتاسو تبچی ندار پاک او براولی دا زندگی دار و مدار پا اوبو باندے وجعلنا من الماء کل شیء حی اللہ وی ہر شیء زندہ دا دے اوبو نم پیدا کرے دا اوبو سرے ربط و تعلق شتا اوبو تے ضرورت شتا اللہ وی کدا اوبو در بالی زبان کما نو دا ہر یوشی زندگی دا بختم شی چینے اچشوی کویان اچشو سندن اچشو دزمکی و بلار جوری اورسے دے بعض موسمونو کی جوری شی کویانو چیگی نو دا چا قدرت شتا چی پاک صفا سپین مزیدار دیر او بدر لبیادر کی جستاسو زندگی بقا پی راشی تاسی وہ سوکی اس حکم نشتا بغیر دا اللہ نو یو مومن اگر توکل و بروسہ پا اللہ کی خالق الکل مالک علی الاطلاق پاغل بروسو کی نو سنگا چی اوبو کی اللہ تا محتاجی جستا دا جسم بقا دا پہ نو دق شانتے ستا روحانی بقا پا وحی باندے دا پا ہدایت باندے دا او دا دق ہدایت سر چشمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی اللہ را لے گلے دے کدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا تعلیمات اللہ جور کرد ختم اکرل تب بیا سو کہ کم زینب اللہ عمومی نو دا دا رحمان ذات مہربانی ہوگا چستا دا ہدایت دا پارے دومرا انتظام کرے دے پیغمبر علیہ السلام را لے گلے دے صحابہ کرامو تے علم ورک او دا صحابہ کرامو نا تر قیامت پورے عالمان وقت پا وقت دا دل خدمت کئی دا ستا پار چینی دی او دا دی چینو قدر و کو فیدت واخلا نو کدا او بجور لالی دا ظاہری دا بدل سوک راولی او کستا روحانی او بو علم دا دین او دا اسلام کدا دا نرکشو نتالی دا سوک راولی دا ظاہری الفاظ تا یو کافر کتلیو چی ان اصبح ماؤکم غورا کستاسو دا کویانو دا چینی جوری لالی شی فمن یأتیکم بماء معین تاسو دا چی نداری او بیا سوک راولی اگوی زمان دا کودالی او دا سسکور او چارے چرتتلی جوری شو پسی با کشم نور دے کنو نور کن دا با کم کوئی با نورم کنو او با روزی ویدا خبر چوک دسترگو او بولا خودے او چکلی ویزوز دا که پچارے رو باسی او که پس اسکور راوی باسی کنو دسترگو او با او چش نظر علاو دا اللہ پا آیاتنو کی بٹوک نخری نکے اعتراض بلکے کنسترگی بدلندیش قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان اصبح ماؤکم ارائیتم مال خبر راکے ان اصبح ماؤکم غورا کچرے اگر جی گستاسو او بجوری زمکہ کلان دی جوری لانشی فمن یأتیکم پس سوک دی چرابا ولی تاسو تب مائن مائن چی ندار پاک او بو بغیر دا اللہ اس سوکر نیشتلی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين